قدرمانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ ورخلاصون او همکارۍ نه یوازې د ساینس او تخنیک د پرمختګ بنسټ دی بلکې د ټولې نړۍ پر وړاندې د ګډو ننګونو د لرې کولو لپاره ښه زمینه هم برابروي چین د خپلې علمي او تخنیکي سویې د لوړولو ترڅنګ د ورخلاصون ټول شمولیت او ګډو په مفکورې نړیوالې علمي او تخنیکي همکارۍ پیاوړې کوي او موخه یې دا ده چې د نړۍ ټول هیوادونه یې له علمي او تخنیکي نوښت او پرمختګ څخه ګټه واخلي نو زه به په نننۍ پروګرام کې د علمي او تخنیکي نوښت په ساحه کې د چین نړیوالو همکاریو په اړه اړوند معلومات درکړم د چین د ساینس او تخنیک وزارت تازه شمیرې ښیي چې دغه هیواد له څه باندې 180 هیوادونو او سیمو سره علمي او تخنیکي همکاریزې اړیکې ټینګې کړي او د اقلیمي بدلون د مخنیوي د پاکو انرژیو د کلولو او د کرونا وبا د وقایې او کنټرول په شمول ګڼو برخو کې د علمي څېړنو په پار له کابو 200 نړیوالو سازمانونو او څو اړخیزو میکانیزمونو سره همکاري کوي او له 80 هیوادونو سیمو او نړیوالو سازمانونو سره یو ځای په اړوندو پروژو کې پانګونې کړي دي دګراز چین د یو کمربند او یوې لارې د ګډې آبادۍ په چوکاټ کې هم زیات علمي او تخنیکي نوښتونه رامنځته کړي او ګڼې متحدې ازمایښتي خونې یې جوړې کړي دي چین له یو لویو نړیوالو علمي پلانونو او پروژو څخه ملاتړ کړی او په عموده برخو کې نړیوالو همکاریو او تګ راتګ ته ښه زمینه برابره کړې ده او براسره پر دې په کور دننه بهرنیو مستعدو کسانو ته کاري فرصتونه وړاندې کوي او هڅه یې دا ده چې د ټولو لپاره د نوښتونو او نویو چارو ښه ساحه برابره کړي د علمي او تخنیکي نوښت په برخو کې ژورې نړیوالې همکارۍ د ټولې نړۍ ګډه هیله ده که څه هم نړیوالې علمي او تخنیکي همکاري لا هم د یو اړخیزم او د سوداګرۍ ساتونکې اوښتنې له ننګونو او ستونزو سره مخامخ دي نو چین د خپل علمي او تخنیکي توان په لوړتیا په همدې برخه کې د مختلفو هیوادونو ترمنځ د ورخلاصون اعتماد او همکاریو د پیاوړتیا او د بشري مدنیتونو د پرمختګ لپاره خدمتونه کوي قدرمانو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید له پاملرنې مو مننه کوم خدای پامان